تمام اسلامي ملکونه دې متحد شي او د فلسطین د مسلمانانو خبر دې واخلي. اور کدی خبر نشي اغستی مونږ له دې لار عمره کې مونږ ته طریقه مخې ان شاء الله لازم مونږ د فلسطین د دفاع لپاره او د فلسطین د مظلوم مسلمانانو د دفاع لپاره او د هغې د مرګرتیا لپاره اسرائیل سره الحمدلله مونږ جهاد ته تیار یو ان شاء الله. ماله د حکومت لار راکړي ماله د لار راکړي ما طریقه وښیي ان شاء الله العزیز. مونږ اوس روانېږو په دې ساعت روانېږو او مونږ د فلسطین د مظلوم مسلمانانو مدد کوو. جهاد د مسلمان شیوه ده. مونږ صرف دا نه چې هم احتجاج احتجاج چې کوم خلک په احتجاج نه سمیږي د هغې سره بیا مونږ احتجاج نه بیا مونږ جهاد کوو. صرف احتجاجونه نه او صرف دا نه چې د میډیا په ذریعه باندې موږ چې مذمت کرتے ہیں دا تاسو کیسه مذمت یوم وی موږ مذمت کوو په مذمتونو سمېږي دا نه موږ مذمت نه ان شاء الله بیا موږ مرمت هم کوو. موږ له مذمت سره بیا د قادیانانو د مرمت چلوم راځي. لہذا وضاحت ما وکړو کوم خلکو که څه کړي ما هغې د کنځلو جواب هم نه دی کړي. ما دا ویل چې مسلمانان دي په خبره پوه شوي نه دي او انشاءالله چې کوم کسان پوه شوي دي او چا کنځل کړي دي څنګه چې مخکې یو کس هغه ټیک ټاک کې هنسي مذاق کړي هغه رجوع کړه نو دا کومو کسانو چې کنځل کړي دي او زما په دې خبرو تسلي شوې ده هغې د خپلو کنځل نه رجوع کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.